سلامونه اسمت الله وحدت یم ویلکم ټو انګلیش کلاس د انګلیسي کلاس ته ښه راغلاست دوستانو لکه څنګه چې مو په تیر درس کې ساده توري وویل نن هم په ترکیبي تورو باندې خبرې کوم ترکیبي تورو ته موږ تاسو په انګلیش کې کمپاوند لیټرز وایو او ترکیبي توري ولې رامنځته شوي دوستانو ترکیبي توري په دې معنا باندې چې موږ د انګلیسي له تورو ساده تورو څخه البته یو یا دوه او یا هم له هغه څخه زیات توري سره یو ځای کوو تر څو ځینې کلمات چې په انګلیسي کې نشته د هغوی لپاره خاص ځانګړي توري سره یو ځای کوئ تر څو د هغه معنا یا غږ مخترع کړي د مثال په ډول باندې تاسو دلته وګورئ موږ په ساده تورو کې شپږ توري مو ویل په هغې کې چی شین غین خې ژې دا توري نه وو پکې د همدې لپاره موږ تاسې له ساده تورو څخه یو دوه درې توري یو ځای کوو او بالاخره دغه غږونه یا هم دغه توري ځینې جوړوو چې یوه واحده معنا موږ تاسو ته راکړي اوس چې یو واحد توری ده خو د دې لپاره موږ مکلف یو چې توري سره یو ځای کړو تر څو موږ تاسو ته د چې غږ او یا هم د چې توری راکړي اوس تاسو وګورئ سی ایچ چې کله سره یو ځای کیږي د چې غږ اکثریت اوقات ورکوي او بعضې وختونه ډېر په ندرت سره یا ډېر کم د کاف غږ هم ورکوي چیر چوکۍ کیرکټر شخصیت ته ویل کیږي تاسو وګورئ دې ځای کې د کاف غږ ورکړی ده کاف غږ یې دلته ورکړی ده او دلته هم د چی غږ ورکړی نو ځینې اوقات ډېر کم د کاف غږ ورکوي خو اکثر اوقات د چی غږ ورکوي اس ایچ مو سره یو ځای کړی ده د شین غږ یې ورکړی ده شي د هغې یعنې د ښځې لپاره ضمیر ده معنا یې هغه ده یعنې هغه ښځه شي هغه ښځه جی ایچ مو سره یو ځای کړی ده د غین غږ یې ورکړی ده که د غزني کلمه موږ تاسې لیکو نو موږ تاسې مجبوره یو چې جی ایچ سره یو ځای کړو د دې په خاطر باندې چې دا ترکیبي توري دي د غین غږ ورکوي غزنی که ایچ چې کله سره یو ځای کوو د ښې غږ ورکوي لکه خان زید ایچ چې کله سره یو ځای کوو د ژې غږ ورکوي لکه ژوندون ټي آی او دا د شین غږ ورکوي لکه نیشن ملت ته ویل کیږي نیشن ملت ته ویل کیږي پی ایچ چې کله سره یو ځای سي نو دا د فې غږ ورکوي لکه د اف په شان باندې فون ټلیفون ته ویل کیږي سی آی ای دا هم د شین غږ ورکوي لکه سپیشل هر کله چې تاسو له سی نه وروسته آی ای ولیده دا کلمه د چی غږ ورکوي د شین غږ ورکوي سپیشل ځانګړي ته ویل کیږي یا خاص سپیشل خاص ټي یو د چی غږ ورکوي اکثریت اوقات د چی غږ ورکوي لکه پکچر تصویر ته ویل کیږي سی آی ای ان ټي سیم هر چیرته ولیده شنت تلفظ کیږي شنت لکه انشنت قدیمی ته ویل کیږي پخوانی یا قدیمی زوړ ټي آی ای ان ټي هم د شنت غږ ورکوي شنت لکه پیشنت مریض ته هم ویل کیږي او صابره ته هم ویل کیږي پیشنت صابره ته هم ویل کیږي مریض ته هم ویل کیږي ډي یو بعضې وخت د جیم غږ ورکوي البته د جملې په مابین کې بعضې وخت د جیم غږ ورکوي لکه ایجوکیشن تعلیم ته ویل کیږي دوستانو تاسې به دا لغاتونه دغه توري چې دلته درته لیکلي دي دا کلمات باید ټول یاد کړئ له ځان سره څنګه چې معنا ما درته ویلې په همغه رقم کتابچه راواخلئ د هر یو معنا به بېله ورسره ولیکئ سی آی او دا هم د شین غږ ورکوي لکه ډیلیشس وګورئ ډیلیشس خوندور ته ویل کیږي مثلا خوندور په دې معنا باندې ډیلیشس فود یعنی خوندوره غذا ډیلیشس خوندوره ته ویل کیږي دا هم د شین غږ ورکوي ښه دوستانو ترکیبي توري په همدومره اندازه باندې ولو چې موږ تاسې ورباندې مرور وکړو ځینې کلمات مو ورسره لیکلي وو په هر یو کې به مثال هم ورکړی وو تاسې به یې هر یو یاد کړئ له ځان سره او په ضمن کې به یې هغه کلمات چې مخته لیکل سوي وو هغه کلمات به هم دوباره تکرار کړئ ویډیو دوه درې ځلې وګورئ او معنا یې په خپلو کتابچو کې ورسره ولیکئ اوس راځو words and phrases words کلماتو ته ویل کیږي phrases عبارتو ته ویل کیږي موږ اول 5 کلمات درکړي وروسته مو په هغو کې وړې جملې جوړې کړې داسې انشاءالله ورحمه له دې سته موږ تاسې د ګرامر درس په همدومره اندازه باندې چې تاسو له تورو سره بلد سواست بس دی وروسته به د درسو په جریان کې انشاءالله الرحمن پر ځینو ګرامري موضوعاتو باندې بحث کوو ولې ډېر فوکس به مو پر لغاتو او کلماتو باندې وي په جملو باندې چې موږ تاسې څنګه کولی سو په انګلیسي کې جملې ولیکو څنګه کولی سو خبرې ورباندې وکړو راځو لومړني توري ته چې پن لیکل سوی ده پی ای ان پن قلم B-O-O-K book pencil
پنسل ته ویل کیږي eraser eraser پنسل پاک notebook notebook کتابچې ته ویل کیږي اوس مې په هر یو کې یو مثال هم ورکړی this is a pen this is a pen دا یو قلم دی this is دا دی a pen یو قلم this is دا دی a book یو کتاب this is دا دی a pencil یو پنسل this is an eraser this is an eraser دا یو پنسل پاک دی this is a notebook this is a notebook دا یو کتابچه دی بیا یې تکراروم this is a pen دا یو قلم دی this is a book دا یو کتاب دی this is a pencil دا یو پنسل دی this is an eraser this is an eraser دا یو پنسل پاک دی this is a notebook this is a notebook دا یو کتابچه دی موږ تاسې درسونه په همدې ځای باندې نن پای ته رسیږي دوستانو تاسو به ټول درس انشاءالله الرحمن له سره تر اخره پورې ټول وګورئ وبیلې کوئ له ځان سره په کتابچو کې کلمات به یې یاد کړئ thanks for watching د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل چې د پن انګلیش آن په نامه سره ده در سره سبسکرایب او زنګولې ته هم فشار ورکړئ تر څو له نوي ویډیوګانو څخه خبر شئ